وړانګې په حیرانۍ وویل ولې دې لاس ونیو؟ د ماریا شونډې وخوځېدې. وږې نه یم، خو تا هېڅ هم نه دي خوړلي. سهارنۍ ډوډۍ مې ماسپښین له غولي راپورته کړه. ځوان په ډکه خوله وویل څه یې کوې؟ زړه ته به یې نه کېږي. ماریا ولاړه شوه. 2-3 ګامه لرې کېناسته. د باندې وکتل. اسمان له سپینو ستورو ډک و. بیرته یې په کېږدۍ کې ناستو کسانو ته سترګې ور واړولې. تر دسترخوان 4 تنه راتاول. ځوان له لندې ډوډۍ ګوله جوړوله. بوډۍ د ښي لاس ګوتې په خوند څټلې. 2 نورو کوچیو هم ډوډۍ خوړه. وروسته د غوښې د ویشلو وار ورسېد. ځوان په یوه پاستي 4 برخې کېښودې. وړانګې په بیړه وویل ماریا دې هېره شوه؟ د ځوان شونډې وخوځېدې. مړه ده. بوډۍ وویل ما ته سپینه غوښه راکه. ځوان د ښځو تر مخ په پرتو پاستو یوه برخه کېښوده. وړانګې پاستي ته لاس کړ. ولاړه شوه. د ماریا تر څنګ کېناسته. ورو یې وویل غوښه در واخله. ماریا په مړاوي غږ ځواب ورکړ مړه یم. ځوان هغې ته وکتل. د مخ پر یوه خوا یې د لمپې رڼا لګېدله. بیرته یې سر وځړېد. ورو یې وویل دومره یې مه نازوه. ښه شیبه ووته. کاسې پورته شوې. دسترخوان ټول شو. وړانګې هډوکي او ماته ډوډۍ د باندې ویستل. د غوړو په یوه سکڼل شوي زاړه ټیم کې یې واچول. ورو یې وویل تو. سپي منډه ور واخیسته. کوچۍ بیرته کېږدۍ ته ننوته. ځوان ولاړ شو. موټر سایکل یې وښوراوه. په ټانکۍ کې تیل وچړپېدل. بوډۍ وویل چیرته ځې؟ ځواب یې ورکړ مرکز ته. غلی شو. ماریا ته یې وکتل. ویې ویل پلار ته وایم چې دا بلا له دې ځایه ورکه کړي. وړانګه په خبره کې ور ولوېده. نه دا ځای ورته ښه ده. په کومه بلا یې ونه خورې؟ ځوان ورو وویل په موږ یې څه؟ که یې وژني که یې بل ځای بیایي، خو دلته نشي پاتې کېدی. د وړانګې سر وځړېد. وبا لرې. د بوډۍ ګونځې شونډې وخوځېدې. شیرګله زویه، خور دې بده خبره نه کوي، تور سرې ده. وړانګې په بیړه د خبرو وار ورنه ونیو. په خواست یې وویل خدای که یې د تیارو پلار رانه وپېژني، ته ورته وګوره سمه دمه کوچۍ ده. ځوان یوه شیبه ودرېد. موټر سایکل یې پرېښود. له کېږدۍ ووت. وړانګې ماریا ته وکتل. د هغې په سترګو کې اوښکې ولاړې وې. ورو یې وویل له وروره مې خوا مه بدوه، په زړه کې څه نه لري، بس لږ غوسناک دی. یوه شیبه غلې وه. بیا یې د نجلۍ لاس ونیو. ویې ویل راځه چې د باندې ووځو، ښه باد لګېږي، پام به مو غلط شي. ماریا ولاړه شوه. دواړه له کېږدۍ ووتې. څو ګامه لرې په یوه لویه ډبره کېناستې. نرم باد چلېده. چوپه چوپتیا وه. یوازې کله کله به په غاښونو د هډوکو د ماتېدو کړسا پورته شوه او ډېر لرې به یوه شغال ناره کړه. دواړه تر ډېره غلې وې. بیا ماریا سوړ اسویلی وایست. په مړاوي غږ یې وویل مور مې ډېره یادېږي. وړانګې په غاړه کې لاس ور واچوه. یوه شیبه غلې وه. بیا یې سوړ اسویلی وایست. په خوابدي غږ یې وویل ته بختوره یې، مور لرې، خو زه. غلې شوه. ماریا ور وکتل. پر تندي یې د ستورو تته رڼا پرته وه. وړانګې خبره پسې وغځوله خو زه مور نه لرم. هغه 2 کاله مخکې غونډل وچیچله. انا مې رنګارنګ بوټي ورته وټکول. ښه نه شوه. 2 سهار ته مړه پرته وه. وړانګه غلې شوه. یو دم یې په غږ کې بدلون راغی. په خندا یې وویل اوس دا د غم خبرې پرېږده.
زړه مه خوره، خدای مهربانه دی. په لنډه فاصله کې کوکه شوه. ماریا جټکه وخوړه. سپي وغپل. منډه یې واخیسته. تر یوه ځایه لکه سیوری داسې ښکارېده. وروسته په تیاره کې ورک شو. ماریا وویل دا غږ د څه و؟ وړانګې وخندل. د شغال. دلته شغالان ډیر دي. د ورځې په غونډیو کې د ډبرو سیورو ته پراته وي. ماښام تیاره هوارې ته راځي. تر سپې د چاو د بوی کاږي. تیر پسرلی و شغال. ماریا په خبرو کې ورولوېده. ویې ویل ورور دې څنګه سړی دی؟ وړانګه یوه شېبه غلې وه. وروسته یې وخندل. ډېره ورنه ډارېږې؟ ځواب یې وانه ورېد. وړانګې وویل زړه مه خوره، بد سړی نه دی. څو کاله له کوره ورک و. په مدرسه کې سبق وایه، بیا په کور کېناست. په چا کار نه لري، خپله رمه پیایي. تیر کال یو څه وخت ټوپک ګرځاوه. څو ځله سړک ته ولاړ. یو وار په مټ ولګېد. نه منع کېده. خو کله چې مې مشر ورور په ماین وخوت، پلار مې ټوپک ورنه یووړ. ویل یې چې په کور کې یوازې تورسرې دي. ده هم څه ونه ویل او د پلار خبره یې ومنله. وړانګه غلې شوه. یو دم یې وپوښتل خوب درځي؟ د ماریا شونډې وخوځېدې. هغه ستوری وینې؟ کوم؟ لمر لوېدو ته تر نورو یو څه غټ دی. وړانګې وخندل. هو، موږ یې د ماښام ستوری بولو. ماریا وویل تر اوسه مې دومره روڼ ستوری نه و لیدلی. ښکلی دی. دلته ستوري څومره راڼه دي. وړانګه په خبره کې ورولوېده. موږ کله کله د شپې لخوا مزل کوو. غرونه، دښتې او دریابونه مخې ته راځي. خو لاره نه غلطوو. لالا مې د ستورو په حساب ښه پوهیږي. لار د ستورو له مخې معلوموي او ځو. دواړه ولاړې شوې. کېږدۍ ته ورننوتې. ځوان د راډیو ستن تاووله. بوډۍ ته له چایو ډک ګیلاس ایښی و. نګور یې د ماشوم ککړې پښې پاکولې. نجونې یوې خواته کېناستې. چا ور ونه کتل. ماریا ګیلاس ته لاس ور وغځاوه. تر نیمایي یې له تورو چایو ډک کړ. ولاړه شوه. ګیلاس یې د باندې تش کړ. بیرته په خپل ځای کېناسته. چای جوشه یې ورپورته کړه. ځوان راډیو یوې خواته کېښوده. ولاړ شو. توشکه، بړستن او بالښت یې ور واخیستل. بوډۍ وویل څه کوې؟ د ځوان شونډې وخوځېدې. خوب راغی. بوډۍ په حیرانۍ وویل کېږدۍ خو لویه ده، یوه څنګ ته پرېوځه. ځوان ماریا ته وکتل. بیرته یې مخ واړاوه. پرته له دې چې څه ووایي د باندې ووت. ښځې تر یو څه وخته ناستې وې. وروسته وړانګه ولاړه شوه. توشکې یې هوارې کړې. ماریا ته یې وکتل. ورو یې وویل راځه. ماریا له ټکري سره پرېوته. بړستن یې پر سر ورکش کړه. د وړیو سوړ بوی یې په سپږمو ننوت. بیرته یې مخ لوڅ کړ. پورته کېږدۍ ته یې وکتل. د یوه زاړه غلبیل تر څنګ د غوښو څو بڅري راځړېدل. وروسته وړانګې لمپې ته ورپو کړل. تپه تیاره شوه. چرچرک نارې وهلې.